په مزار شریف کې وطني بوټ ګنډونکي وایي د ښه او غوره کیفیت له امله یې دغه پخواني صنعت اوس وده کړې او بازار یې ښه شوی. که څه هم وطني بوټ ګنډونکي د پرمختللو وسایلو له نشوالي څخه شکایت کوي، خو بیا هم په مزار شریف کې بوټ ګنډونکي وایي چې اوس یې بازار د پخوا څخه ښه شوی. نسبت به سالهای سابق حالی فعلا که میبینید همه فروش خریدار مردم و استفاده مردم از نگاه وطنی خیلی به اندازه زیاد است. بله خیلی زیاد است، خیلی نسبت به سابق. چون ما مدت تقریبا 40 سال است که ما داخل کار هستم، 41 سال میشه. ما در این وقت که میبینم نسبت به سالهای سابق حالی خریداری و همین سخن مردم از نگاه وطنی خیلی بالا هستند. بوت وطنی در کل برادر کیفیتش نسبت به چینایی و ایرانی که تا جای را خوبتر است، به خاطر ما چرم خالص استفاده میکنیم. د ښه کیفیت درلودلو له امله ډیری وطني بوټان د لرو پرتو سیمو خلک اخلي. کیفیت هم لري، ارزان هم دي، موږ ورڅخه استفاده کوو همیش او ورڅخه راضي یو. موږ با استقامت است، هم ارزان هم دوامدار، دویم دمی و نفع دمی وطن و ملت هم میخوره. مردم از کار استفاده میکنه، مردم تشویق میشه. په هیواد کې صنعتکاران د مسؤلانو څخه غواړي چې د دوی پراخه ملاتړ وکړي او لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي ترڅو ټولنې او هیوادوالو ته ښه تولید وړاندې کړي.